په سلهاو میلیونه ډالره په زرهاو میلیونه ډالره دا مصرف شوي دي د پاکستان د خوا د ډاکټر عبدالله په خاطر. KGB روسیا چې تر پرونه پورې د دې افغانستان خلکو په مقابل کې ولاړو جهاد یې کوو، نن هغه راغلی ده د ډاکټر عبدالله دپاره کمپاین کوي، وایي چې دا باید کامیاب شي. که ته چې ځان ته مجاهد وې او وایې چې ما د روس سره جهاد کړی، نو نن څنګه د هغه په پیسو باندې غواړي چې ځان قدرت ته ورسوي؟ عطا محمد نور د مزار نه راجګي اخطار ورکوي چې که موږ کامیاب نه شو افغانستان کې به د وینو لښتې وبهیږي. کم د وینو لښتې بهېدلي دي وطن کې، کم ټوټې ټوټې ده چې ته نور مختارونه ورکړې ځان ته بېرته هغه نو اشرف غني ته ووایه چې ته والي که زه قدرت ته ورسېږم ته به د والي په شکل هلته اوسېږي، نه د سلطنت په شکل چې ځان ته د بېله پاچاهي جوړه کړې. ښځې راوځئ نر راوځئ ټول راوځئ د یو سر نه انتخاباتو کې ګډون وکړئ او ښه په نره انتخاباتو کې ګډون وکړئ تر څو چې خپل وطن وژغورئ. که غواړئ چې وطن هم سبا آباد اوسي، کومکونه راجلب شي افغانستان ته، افغانستان په پښپو ودرېږي، د غل نه پوښتنه وشي، د قاتل نه پوښتنه وشي، نو ورکړئ ډاکټر اشرف غني ته رایه ورکړئ چې دا سړی کامیاب شي.